د مای ایمان یوټیوب خپرندوی درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا د نن او پرون د خپرونې د لارې زه ابراهیم وفا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. هیله ده تر پایه راسره مله واوسئ. ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. تاریخ یا تیر هغه څه دی چې د پخوانیو وګړو کړنې، لاسته راوړنې، بریاوې، پاته راتلنې، تجربې، ابتکارونه او شرمونه تر موږ پورې رارسوي، چې د دغه تجربو، لاسته راوړنو او پاته راتلنو څخه اوسني وګړي ډېر څه زده کولی سي. چې په دې توګه نو تیر داسې یو ارزښتمن څه دی چې ارزښت یې یوازې هغه خلکو ته معلومیږي څوک چې غواړي پرمختګ وکړي، او چا چې تیر ته په دقت کتنه کړې بیا یې هیڅ کله داسې تیروتنه نه ده کړې چې دی دې د راتلونکو وګړو دپاره په تاریخ کې د تیروتې په توګه ولیکل سي، او چا چې تیر ته شا اړولې ده حال یې تر داسې کچې خراب سوی دی چې پر خپل ځان یې خپل زړه سوځلی دی. لکه د نن ورځې مسلمانان چې هره لاره او ګودر ځینې ورک دي، ځینې خو لا ان انګیري چې دوی بدمرغه دي چې مسلمانان دي، ځکه دوی ویني چې د غرب کفارو دومره پرمختګ کړی چې دی یې تصور لا هم نسي کولی. دی انګیري چې دا کفار دي چې دا هر څه یې په واک کې دي، لکه چلارې، ټکنالوژي، وټه، اقتصاد، سیاست او پوځي ځواک، او دا د دوی یوه وړتیا بولي. خو یا دا ځکه چې مسلمانانو د انسانیت هغه تیر تر شا غورځولی دی، که مو فکر کړی وي قرآن کریم تر هر څه و تاریخ ته ارزښت ورکړی دی، ځکه نو موږ باید هیڅ کله خپل تیر بابیزه ونه ګڼو. دا چې تیر دومره اړین دی، موږ هم هڅه وکړه چې د انسانانو د پوځي ځواک په اړه او په ځانګړې توګه بیا د تو کولی سي خپل پوځیان د مرګه راوګرځوي، یعنې د ځواکونو مرګ ژوبله کمه کړي، ځکه نو دوی هڅه کوي چې یو خپله ډکېدونکی توپ جوړ کړي. توپونه هغه ټوله تګلاره بدلوي چې پخوا به جګړه پر کېدله. په اوس وخت کې بیا هڅه دا ده چې ویشتونکي توپچیان یا ټانکیسان څنګه د بوشکې د ډګر لرې کړي او د جګړې هغه اړخونه چې موږ اوس ورسره بلد یو بدل کړي.